د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې چلس هغه سیمه ده چې تیرې زلزلې پکې سلګونه انسانان د ژوند له خواږه نعمت بې برخې کړل. دغې سیمې ته د ځانګړې پاملرنې په موخه د عامې روغتیا ریاست په هڅو او د استرالیا هیواد د میلبورن په ښار کې میشتو افغانانو لخوا د 5 میلیونه افغانیو په لګښت د روغتون ودانۍ له جوړولو وروسته د مسؤلینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د خلکو ته د صحت خدمات نه وو، هغه خدماتو ته ترسره شو، کلینیکو ته جوړ شو. دوی ته الله را دغه خدمت اجر عظیم ورکړي. د نورو هیوادوالو نه مو دا غوښتنه ده کوم چې په خارج کې دي کو په داخل کې دي چې د هیواد په بیا رغونه کې په هره برخه کې کو د تعلیم برخه ده، کو صحت برخه ده، خپلې همکارۍ وکړي او خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. کونړ د عامې روغتیا مسؤلین وایي دلته یې زلزله ځپلو خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ودانۍ ورغوله او د چلس سیمې له 7,000 تر 10,000 خلکو ته به په ښه کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کړي. تقریبا د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دغه ځای کې د ودانۍ تکمیل شوه چې په دې سره به د سیمې تقریبا د 7,000 نه واخلي تر 10,000 وګړو پورې په دغه تعمیر کې به هغوی ته معیاري خدمات عرضه شي. د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي د هیلنټ اداره مصمم ده او ژمن ده چې دغه منطقه کې به معیاري خدمات وړاندې کړي او هغه څه چې د دې ولس ضرورت دی هغه به انشاءالله موږ پوره کوو. بل پلو په استرالیا هیواد کې د میشتو افغانانو استازي وویل دوی به په راتلونکي وخت کې خپل نور خیریه فعالیتونه هم ترسره کړي. کومه مینه محبت چې دغلته د خلکو راکړه یا د کلینیک په جوړښت په وخت راکړه نو موږ خپله هلې ځلې کوو تر څو چې څومره وس کېږي وطن دی د وطن دپاره به ابادي ضرور کوو. موږ ډېر زیات تکلیف کې وو، کلینیک نه وو، د بانډو نه یو ځای نه بل ځای نه په شا به راتل، څوکۍ ته به مې ستړی. اوس موږ ته ډېر یو خوشحالي ځای دی چې الحمدلله موږ ته یو ښایسته کلینیک جوړ شو. دوی ته د الله جل شانه دنیا او آخرت خیر او برکت ورکړي. د یادولو ده د عامې روغتیا ریاست له لوري د یوه خیریه بنسټ لخوا د کونړ نورګل ولسوالۍ د مزار درې په اریج سیمه کې هم د لومړي ځل لپاره د یوه روغتیایي مرکز ودانۍ جوړه شوې وه.